بسم الله الرحمن الرحیم. د پولیس راډیو درنو مینوالو، لکه څرنګه چې تاسې په جریان کې هستئ، هر کال د افغانستان د نمایشګاه په مرکز کې نړیوالې او ملي نمایشګاهګانې ترسره کیږي، نندارتونونه ترسره کیږي. له نیکه مرغه سږ کال هم د صنعت د اونۍ په ویاړ باندې یوه ملي نندارتون ترسره شو چې نن خوشبختانه د هغې افتتاحیه ورځ وه، او له نیکه مرغه چې د کورنیو چارو وزارت له ادرسه دلته یو معتبر ادرس پرانیستل شوی دی چې په دې ادرس کې یا په دې میز کې د کورنیو چارو وزارت اړوند ټول هغه د عامه اړیکو فعالیتونه په ځانګړې توګه زموږ خدماتي برخې او په ځانګړې توګه زموږ د پولیس راډیو په هکله باندې چې ماشاءالله نن یې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړی دی او خاص مینوال او اوریدونکي لري. دلته د پولیس راډیو اړوند هم د تبلیغاتو یوه څانګه پرانیستل شوې ده. د دې راډیو د نشراتو په هکله باندې، د خپرونو په هکله باندې هیوادوالو ته، ځوانانو ته او د ټولنې بېلابېلو اقشارو ته عامه پوهاوی ورکول شوی دی. او له نیکه مرغه نن زموږ غرفه یوه د لیدونکو د ډکه غرفه وه چې د ټولنې بېلابېل اقشار د حکومت د مشرتابه نه رانیولې، د تاجرانو په شمول، د محصلینو په شمول او د ښوونځیو د ګلالیو ماشومانو په ګډون باندې زموږ د غرفې نه لیدنه وکړه، او موږ هم هغه تحایف چې د دوی لپاره چمتو کړي ول په هغې تحایفو باندې مو ونازول تر څو په ټولنه کې د پولیسو او د هیوادوالو اړیکه لا ټینګه شي او زموږ د پولیس راډیو مینوال لا زیات شي، او دا راډیو چې نن یې په ټولنه کې ځان ته ښه ځای پیدا کړی دی، نور هم د ښه ځای او ځایګاه خاونده شي. پولیس د ټولنې خدمتګار